د چاپې سهار 22مه برخه. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. دلته پیغلې هم د پیدایانو په نوم غلبیل شوې. د امریکایي ښکېلاک له لورې د هیواد په لر او بر کې د شپنیو عملیاتو په مهال ګڼ وحشتونه ترسره شول، سره له دې چې په موږ یې په دې بهانه حمله وکړه چې د بشر حقوق یې تر پښو لاندې کړي، خو خپل نه بشري او نه هم جنګي اصولو ته احترام لرلو. په توره شپه به یې د جازونو، سرخکو او جنګي وسایلو په مټ د مظلوم اولس په کورونو هجوم راوړ. د دوی دروازې به یې د بارودو په مټ والوزولې، د کور دننه به یې ماشومان، سپین ږیري او ښځې هم په مرمیو سورۍ کړې. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د مومودي کلي د همداسې وحشت شاهد دی. راځئ د بشر دوستانو دغه تاریخي وحشت واورو. ظالم انقلاب یو په یغی لس درنه اخلي، ظالم انقلاب د 1490 کال د مني د موسم د تلې میاشتې 23مه د شپې 1:30 بجه وه. د معمول په شان بنګنې زیاتې ګرځېدلې. څو شېبې وروسته ډبډبنې تیارې هم زموږ د کور له سر تېرې شوې. څوک نه پوهېدل چې بیا به کوم یو کورګۍ د بارودو په مټ ننوي، د کوم مظلوم هیوادوال د شهادت آواز به اورو. یو څه وخت وروسته د موټر سایکلو شور شو، د تیارو پروازونه هم ښه رالنډ شول. که ګورو چې له یو درس سره دروازه د کور مخې ته راولوېدله. کور کې چغې جوړې شوې. په څو شېبو کې د کوټې ور هم مات شو. سرای مو له ګڼو عسکرو چې له سر ان تر پښو په اسلحو پوښلي وو ډک شو. داسې مجهز وو تا به ویل له کومې لویې پوځي قطعې سره جنګ دی. د کوټې منځ کې زموږ ورور معلم نر آغا حکیمي په شهادت ورسولو، سره د دې چې نوموړی د کلي مکتب کې برحال معلم و، په اصطلاح د کابل ادارې مامور بلل کېدلو. دوی ویل دغه هم طالب او تروریست دی. دا چې اولاد د مور او پلار سره له زړه مینه لري، د هغوی په درد دردمن کیږي. د نوموړي له شهادت وروسته 2 لورګانې د کوټې له کړکۍ ورګوري چې کله د وحشي عسکرو پرې پام شو، د ټوپک شپېلې د دوی لور ته ورکږې کړې او پیرونه یې پرې وکړل. د نن شپې د شهید معلم نور آغا حکیمي مشره لور چې د نوموړي ولسوالۍ په ګوډه سیمه کې نامزاده شوې وه، د خسرګنۍ له لوري ورته پوش هم راوړل شو. او څو شپې وروسته به یې د واده مراسمو له یوې نړۍ ارمان او هیلو سره لمانځل. خو ځوانې مرګه خبره نه ده چې د بشریت تش په نامه مدعیان به یې د ارمان نیمه خوا کړي، او هغه لاسونه چې څو شپې وروسته د نکریزو رنګ ته په تمه وو په وینو بسره کیږي، یو دم شهیده شوه. د همدې شهیدي خورکۍ چې د پیغلتوب تر درشله رسېدلې وه، د یرغلګرو په مرمۍ زخمي شوه، د کوټې منځ کې له زخمونو کړېدله. مور یې عسکرو ته وویل اجازه راکړئ تر څو دغه زخمي لورکۍ تر ډاکټره ورسوو، خو د هغوی له طرفه هېڅ د خبرو اجازه نه وه. بالاخره دغه ملاله هم دې حال کې په شهادت ورسېدله. انا لله و انا الیه راجعون. وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو. د نوموړي شهید ورور قاري سمیع الله چې دغه دردمنه کیسه یې راته کوله، راته وویل چې په مارو عسکرو زموږ والد صاحب میر آغا جان هم ووهلو، زموږ د کور دروازې هم ماتې کړې. د کور قیمتي توکي لکه دوربین چې له ایرانه مو راوړی وو، توره چې آن د سقاو د وخت په کور کې مو د جهادي او تاریخي ارزښت له امله ساتلې وه، روپۍ هم دوی له ځانه سره یوړې. د تللو په مهال یې د شهیدانو پیغلو مور ته وویل ستاسو په کور کې رانه قتل وشو، بخښه غواړو، موږ ته د فدایانو راپور راغلی و. کله مو چې ستا د لورانو ویښتان ولیدل فکر مو وکړ چې فدایان دي. هغې ورته ویل موږ هېڅکله تی ته بښنه نه کوو. د چاپې د تللو سره یې د نوموړي شهید 2 ورېرونه ډاکټر زاهد الله او قاري نعمت الله هم له ځانه سره بوتلل، چې له یو څه وخت محبس وروسته یې آزاد کړل. د پیښې وروسته د نوموړي سیمې مشران د میدان وردګو ولایت ته لاړل. هغوی د چاپې مسؤل امریکایان راوغوښتل. هغوی ته یې کیسه وکړه. سپین ږیرو وویل امریکایي سر کښته ځوړند کړ او ورسره هېڅ ځواب بې نه و. همداسې د ده په هېواد کې د یرغلګرو لرور ټول جنایت بې ځوابه و. وحشي ځواکونو چیرته هم چې جنایت ترسره کړی یوازې په بښنه یې بسنه کړې. دوی یو هم
د محکمې میز ته نه دي راکش سوي په اصلاح بشر یوازې همدوی دي زموږ هیوادوال د دوی په ان نه بشر او نه د وژلو او شکنجه کولو پوښتنه شته آیا دغه پیغلې هم دهشتګرې وې آیا دغه د ښځو حقوق دي د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو نو خود بشفاعت پانا پانا را رژیگو